السلام علیکم ملګرو. استرالیا او د انډیا اولنی ټي 20 میچ شوی دی، یو بهترین میچ شوی دی. دا میچ چا ګټلی دی هغې مکمل سکور کارډ درته شیر کوم. د هغې نه علاوه راشد خان په اړه درسره ډېر مهم معلومات شیر کوم. راشد خان دعاګانو ته ضرورت لري. ویډیو خپلې مه ګورئ، مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ. راځو ملګرو، اول استرالیا او انډیا اولنی ټي 20 میچ ته د ورلډ کپ نه وروستو چېرې هغوی فاینل میچ وکړو. فاینل میچ استرالیا وګټو. د هغې نه وروستو د استرالیا او د انډیا چې کوم دی هغه د ټي 20 سیریز ټاکل شوی دی. استرالیا ټور اف انډیا دی. ټي 20 میچ چې کوم وشو یو بهترین میچ وشو. دواړو د یو ډېر ښه پرفارم شو کو. دغه میچ سکور کارډ درسره شریکوم. انډیا په ټیم کې هغه سټاران نشته دی چې کوم سټاران په ورلډ کپ کې لوبېدل. روهیت شرما، ویرات کوهلي، هاردیک پانډیا، جډیجا او داسې نور نومونه زیاتره پکې نوي کسان دي، بلکې ټول نوي کسان دي. راځو دغه میچ سکور کارډ طرف ته. استرالیا اولنی بیټینګ کړی او 208 سکور یې کړی. مقرره شل اوورونو کې جوش لینګلیس 110 سکور کړی او سټیون سمیت پکې 250 سکور کړی. انډیا بیټینګ سیټ ته راځو. یو بهترین پرفارم شو کړی دی. نوي پلیرانو، دغه جونیئر پلیرانو 208 سکور هدف چې کوم پوره کړی دغه سکور. سوریا کمار یادو پکې 80 سکور کړی دي. ایشان کشن پکې 58 سکور کړی دي. حالانکه د انډیا درې لوبغاړي په صفر موت شوي دي، خو د هغې باوجود هم ایشان کشن او سوریا کمار یو بهترین پارټنرشپ مو وکړو او دغه دواړو بیټسمینانو په د سکور په مدد باندې پوره کړو. 209 سکور انډیا ټیم وکړل. 208 سکور ډېر غټ هدف په دغه ټي 20 میچ کې انډیا ټیم دغه سکور راواړول. سوریا کمار یاد د دغه میچ مین اف د میچ راغی. دغه د ټي 20 سیریز شروع شوی دی. اولنی ټي 20 میچ وشو، انډیا وګټو، یو بهترین پرفارمنس وکړو. راځو اوس راشد خان طرف ته چې راشد خان د ملا عملیات کړی دی، د ملا اپریشن یې کړی دی، په انګلستان کې کړی دی. د هغې لپاره دعاګانې وکړئ. دعاګانو ته ډېر زیات ضرورت لري. وایي چې دغه د افغانستان یو بهترین بالر دی، بلکې په نړۍ کې یو بهترین بالر دی راشد خان. راشد خان د دنیا په هر یو لیګ کې لوبېږي. د افغانستان یو سټار لوبغاړی دی او په دنیا کې یو ډېر غټ نوم لري. نو راشد خان دپاره به دعاګانې کوو. ټول ورته دعاګانې وکړئ. دغه ویډیو زیات نه شیر کړئ چې کوم ملګري خبر نه چې هغې هم خبر شي چې راشد خان د دغه بیمارۍ نه خبر شي چې د ملا عملیات یې کړی دی، چې د هغې دپاره ټول ملګري دعاګانې وکړي. د دعا غوښتنه یې کړې ده چې ما ته دعا وکړئ چې ما ته الله پاک صحت راکړي. نو دغه تازه معلومات چې تاسو ته مې شریک کړل د ویډیو کتلو ډېره مننه. ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. زموږ پیج ته سره فالو کړئ د کرکټ تازه معلوماتو لپاره. نور ښه وخت ولرئ. د الله په امان.